له پاکستانه راستنې شوي د افغانانو پر کډو بار لاري چې دلته د کندهار په سپین بولدک کې د رسمي چارو د ترسره کېدو لپاره ولاړې دي. پر سپین بولدک او تورخم هر ورځ سلګونه کورنۍ خپل هیواد ته راستنیږي، خو راتلونکي افغاني کورنۍ د لارې پر سختیو سربیره د رسمي کارونو د ژر نه خلاصېدو او پر پوله له ځنډېدو شکایت کوي. او آن ځینې لارې چلونکي چې له پاکستانه افغاني کورنۍ را لیږدوي په پاکستاني غاړه کې له سختیو یاده کوي. دپاره به ډېر سهولیت ولو او اوس دا څه ټیم کېږي موږ دپاره یو څه ستړیا راپېښه سوې ده. کله وروره د شناخته کارت پوښتنه کوي، اوریجنل کاغذان ورکوو، یو څه تکلیفات ډېر دي. په سپین بولدک کې دا راستانه شوي افغانان د رسمي چارو د خلاصون او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه تر شنه اسمان لاندې د خپلو کډو ترڅنګ په تمه پاتې دي څو یې کارونه خلاص او خپلو سیمو ته حرکت وکړي. په دوی کې داسې کورنۍ هم شته چې له پاکستانه د افغانانو د اخراج له پیلېدو راوروسته سره پاشل شوي، ځینې په وطن او ځینې غړي یې پر لار وطن ته را روان دي. موږ 5 ورونه یو مشر ورور یو اردلي راغلی و، موږ نه وی راغلی، دلته موږ پیدایش 6 ساله ته سوی ده. نو هغه کډه مې مخکې راله، موږ پاته سوي وه د پلاټونه شامله پلاټونه مې اوس دغه یې پرېښو، یو ورور مې هلته ده او ګاډۍ را سره وه، هغه مې خرڅه کړله، بس موږ بېرته را روان سولو. په کندهار کې د طالبانو اداري چارواکي وایي راستانه شوي کډوال اړ دي چې په سپین بولدک کې د خپلو رسمي چارو د خلاصون په موخه 48 ساعته منتظر پاتې شي. طالب چارواکي وایي مرستندویه موسسې ورسره همکاري دي، خو د پخوا په څیر مرستې نه کیږي. سات خو له امارت سره او له د کډوالو سره همکار دي، خو داسې نه دي لکه پخوا غوندې، دغو نه امکانات یې هم نه لري، کله ناکله له خسر د بودیجې سره مخ وي. نو په ټولو مؤسساتو باندې مو غږ دا ده چې لکه مخکې چې کوم خدمات و مهاجرو وروڼو ته ارائه کول برابر کړي ول، اوس هم باید پوره همکاري وکوي، ځکه چې همدا یې وخت چې دی. پاکستان د هغو افغانانو لپاره چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د تیرې مارچ میاشتې 19 نیټه په خپله خوښه د ستنېدو لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې وه او له دغې مودې وروسته یې په اجباري ډول د هغوی د اخراج هوډ څرګند کړی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د یوې میاشتې په موده کې له پاکستان څخه تر 100,000 ډیر افغانان اخراج شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان بیرته ستنېدونکو ته د متوجي ستونزو او ګواښونو له کبله خبرداری هم ورکړی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ داسې حال کې روانه ده چې دغه هیواد تازه له خپل ختیځ ګاونډي او سیال هندوستان سره په کړکېچ کې ښکېل شوی او هر ورځ دواړه هیوادونه پر یو بل د توغندیزو او هوایي بریدونو خبرونه ورکوي.